په خوست ولایت کې د امر بالمعروف ریاست له لوري له ځایي خلکو سره د همغږي او شکایتونو اورېدلو په موخه په جوړه شوې ناسته کې د یاد ولایت د امر بالمعروف رئیس وویل دا ملت ډیر کړېدلی او ځورېدلی دی. رښتونی خدمت یې زموږ الهي او هیوادنی مسؤلیت دی. په دې پار جوړه شوې ناسته چې پکې د وزارت له لوري په ولایتونو کې د شکایتونو اورېدلو په موخه ټاکل شوي 15 کسیز هیئت د یاد ولایت د امر بالمعروف محتسبینو، دیني عالمانو، قومي مخور او نورو اداري مسؤلینو شتون درلود. د یاد ولایت د امر بالمعروف رئیس مولوي شرف الدین نقراکار وویل دا ملت هغه څوک دی چې زموږ په مخ یې د شپې تر 2 بجو د کورونو دروازې خلاصوي. اوس باید د دوی پر مخ زموږ د دفترونو دروازې خلاصوي او دا ملت هغه څوک دی چې په قرض به یې وړو اخیستل او مجاهدینو ته به یې ډوډۍ ورپخوله. اوس په کار ده چې له ملت سره د خپلې خولې مړۍ نیمه کړو او رښتونی خدمت یې وکړو. دغه ملت هغه څوک دی چې شپو 2 بجو پورې موته دی به وجري دروازې خلاص وي مجاهد ته نن په کور چې مو دفتر وته خلاص وي. د ملت هغه څوک دی چې په قرض به وړو بجې یولله خو مجاهد ته په 12 بجې په خوله نن په کور چې زه چې دی خولې مړیو سره نیمه کم. یادې ناستې ته له کابل څخه د ورغلي هیئت په استازولي او د علمي بورډ غړي مولوي صدیق الله اسحاق وویل که دلته تاسو ته یو مشکل جوړ وي یا د اسلامي نظام د یو مسؤل شخص یا امارتي ادارې څخه تاسو ته ضرر متوجه وي یا ترې شکایت ولرئ موږ ستاسو کور ته ستاسې د خدمت لپاره راغلي یو. نو خپل شکایتونه زموږ سره په آزاد ډول او بې له کومې ویرې شریکولی شئ. که دلته ستاسې په ولایت کې تاسو ته داسې ستونزه او مشکل جوړ وي چې هغه د نظام د یو منصوب کس څخه یا د نظام د یو منصوب ادارې څخه تاسو ته ضرر متوجه وي تاسو شکایت ولرئ موږ ستاسو کور ته راغلي یو ستاسو د خدمت لپاره. هغه شکایت په آزاد فضا کې په ډاډمن زړه باندې په مطمئن زړه باندې هغه زموږ سره شریکولی شي او په داسې ډول یې شریکولی شي چې په آینده کې به د خوف احساس نه کوئ. هغه په همدې تړاو زیاته کړه شکایتونه په 4 ډوله دي چې له دې جملې څخه هغه شکایتونه زموږ اړوند دي چې ولسي خلک یې له امارتي مسؤل یا ادارې څخه ولري. خو یوازینی څلورم قسم شکایت چې تر موږ پورې تعلق لري هغه دغه شکایت دی چې ملکي سړی ولسي سړی د نظام د مسؤله څخه د نظام د منصوب کس څخه شکایت ولري یا د نظام د منصوب ادارې څخه شکایت ولري. هغه شکایت موږ اخلو هغه شکایت څېړو دغه تحقیق کوو دغه معلومات کوو که چیرې رښتیا دا خبره دغه رقم وه لکه دا ولسي سړي چې دا عریضه موږ ته راوړې ده دا کوم شکایت یې لیکلی دی هغه ته به موږ رسیدګي کوو د ده مشکل به ورحلوو د ده شکایت به رفع کوو انشاءالله.